دلته زمون که نی وینو می انگریزی پی لیک. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو ته مرحوم مولانا حسن جان صاحب یو ښکلې واقعه پیش کوم. مولانا حسن جان صاحب دا واقعه زمونږ د پښتو ژبې پورې کړې ده. یو قوم خو پردو ژبو پسې ټوپونه وایي نو د هغوی انجام همدغسې وي. نو هغه قومونه ترقي بالکل نشي کولی. تاسو د حسن جان صاحب د بیان وګورئ چې هغوی زموږ د پاکستاني قوم ته او خاص کر پښتنو قوم ته کم یو نصیحت کړی دی. دا د ژبې په حواله باندې دی. ناظرین که دا چینل چا سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب هم کړئ، بیل آیکن هم ووهئ چې په وخت تاسو ته د بلې ویډیو نوټیفیکیشن راځي. راځئ چې موږ د دې مولانا صاحب دا بیان واورو. چینار څه خپلې ژبې ته راوړلې دي، ټول چینیان انجینیران دي، انګریزي ولا نه ورځي. جرمني کې خپله ژبه ده، فرانس کې خپله ژبه ده، هندوستان موږ سره آزاد شوی دی خپله ژبه ده، دویم نمبر یې د انګریزی دی. بنګلادیش موږ سره 25 کاله چې جدا شو خپله ژبه ده. زه 2 ځله تللی داکي نه تر چټاګانګ اخري پورې په میل خپله ژبه ده، په ډاکخانه کې خپله ژبه ده، په سړک خپله ژبه ده، په دوکان خپله ژبه ده. دلته زمونږ که نی وي نو مې انګریزي پې لیکلي، د نی دوکاندار او چې چپل جوړوي هغه هم انګریزي لیکلي. دا ذلیله بني قسم د بنګلادیش اسلامي مدارسو ته لاړم وایي خپله ژبه لیکلی و، عربي هم نه و لیکلی، اردو اخبار خوړوشتن هلته هندوستان ته لوړو په قافله کې استقبال یې راته په خپلو ژبو کې کوو او په خپلو جامو کې. یو ملک دی په خپله جامه او په خپل ژبه فخر کوي. موږ په کوټ پتلون او په لکۍ د بیزو باندې فخر کوي او په انګریزی چې وایي چې جنازې روانې هم په انګریزی کې خبرې کوي. که هغه اردو وایي نو 3 حصې به پکې د انګریزي الفاظ وي. هلکه دا ولې بس ته ووایه چې کافر یو خالص امریکې بچي نو بس ټیک ده. نو ژبه د هغوی عدالت د هغوی قچری د هغوی قانون د هغوی دا چې څومره جرایم زیاتېږي د انګریزي قانون نه شي ختمولی، دا به د اسلام قانون ختموي چې عدالت کې قسم دی فیصلې د شریعت وي نو یو ورځ کې مقدمه حل کېږي. اوس دا وایي چې د رکوټوالي پرایمري نه انګریزي شروع کړي چې د ماشوم ذهن د اول نه د انګریز جوړ شي. یا زناورو د دنیا د دې قومونو نه عبرت نه اخلئ، صرف د امریکې غلامان کېږي او بچي غلامان کوي. ژبې سره ګورې د هغې قوم تهذیب هم راځي، د هغې عقیده هم راځي، د هغې اخلاق هم راځي. خپله ژبه ورکې ورته دا څیزونه نه منتقل کوي. شوي هم دي چین خو خپلې ژبې ته هر څه راوړئ، روس راوړئ، جرمني راوړئ. ټیک ته د دنیا هر علم شته او زده کوي، د دشمن نه هم زده کوي او د مسلمان نه هم. خپلې ژبې ته راوړئ، خپل زوی والله ولې غلامان کوي. هغه څوک دی وایي چې هغه چې ضرورت وي نو هغه مو غلامان کوي د ماشوموالي. تاسو وینئ نه زموږ د قوم دا چې ودونه یې نو په انګریزۍ کې به کارت چاپ کړي. هلکه د انګریزان دي دا قوم، انګریزۍ کې ولې چاپ کوي؟ خپل اردو کې چاپ کوي، پښتو کې چاپ کوي. ځکه دا زموږ د نیکانو چې زموږ یې غلامان یو د هغې ژبه نو چې کوم قوم کې صمدیت نه، خپل ژبه نه، خپل قانون نه، خپل تهذیب نه، خپل ولاړ او ناسته نه، دا قومونو په نظر کې ذلیلای. نو موږ د دې خبیثانو د وجې نه ذلیلای. دا چې چا نه باندې د دشمن تهذیب، د دشمن ژبه، د دشمن چوټیو، د دشمن قانون مسلط کړی. یعنې مسلمانانو شکر د غیرت دی پکې، حیا ده پکې او موږ پې فخر کوو. خو بعضې خبرې خو د حکومتونو سره تعلق لري، هغې کې خو زه او ته به څه وکړی شو. ناظرین تاسو د دې حسن جان مولوي صاحب دا خبرې واورېدې. واقعي خبره ده چې موږ خپل زبان پرېښی دی او پردو زبانونو پسې لګېدلي یو. پردی زبان د وخت د ضرورت مطابق وي، خو چونکې زموږ په دې ملک کې که هر شی وګورې نو هغه په انګلیش کې دی. نو د دې انګلیش د وجې زموږ ماشومان ټول مجبوره دي. نو زموږ په دې ملک کې داسې یو قانون پکار دی چې د هر څه خپلې ژبې ته راوړي. زموږ ملک له الله تعالی ډېر زیات قابلیت ورکړی دی، خو چونکې دا د پردی ژبې نه مجبور دی، په دې وجه باندې د خپل عقل نشي استعمالولی. ناظرین دا صرف د حسن جان مولوي صاحب خبره نه ده، دا زموږ د ټول قوم خبره ده. ناظرین اجازت غواړم، الله م خوشحال آباد لره. السلام علیکم.